ښوونه او روزنه په خپل کور کې ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژۍ مدیریت له لوري وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو توجه غواړم د 11 ټولګي دویم درس ته او په نوموړي درس کې مو نوموړې موضوع د قوې واحدات دي. دا چې په تیر ساعت کې مونږ د قوو ډېر زیات ډولونه وپېژندل، نو مهمه دا ده چې مونږ به نوموړې قوې په کومو واحداتو باندې اندازه کوو. په دې باندې یو لنډ نظر ورته کوو او ټولو سیستمونو کې واضح کوو. اول د ام کا اس سیستم، دویم د سی جی اس سیستم، دریم د ام टी एस सिस्टम، څلورم د एफ एस एस सिस्टम. څنګه هر یو تعریفول یا په هر سیستم کې موږ پیژندلی شو. اول د قوې واحد د ام کا اس په سیستم کې نیوټن ده. نیوټن او نیوټن اوس څنګه تعریفولی سو؟ یو نیوټن د هغه مقدار قوې څخه عبارت ده چې په 1 کیلوګرام کتله باندې عمل وکړي او د 1 متر پر سکند مربع په اندازه باندې تعجیل ورته ورکړي. ځکه د قوې لپاره موږ تاسو فارموله په تېرو صنفونو کې داسې ویل ده چې اف مساوي کېږي له ام ضرب د ا سره. اف قوه، اف راته قوه ښیي، ام راته کتله ښیي او ا راته تعجیل ښیي. اوس اف قوه د ام کا اس په سیستم کې د نوموړي نیوټن تعریف داسې کولی سو چې اف به مساوي سي کتله مو ویلی سي د هغه مقدار قوې څخه عبارت ده چې په 1 کیلوګرام کتله باندې عمل وکړي ضرب دی او هغې ته د 1 متر پر سکند مربع په اندازه باندې تعجیل ورکړي. که چېرته کیلوګرام ضرب د متر مربع پر سکند کیلوګرام ضرب د متر پر سکند مربع باندې تقسیم شي نو ترلاسه سوی واحد به نیوټن ورنه ترلاسه. او نیوټن په اصل کې د قوې واحد ده خو د ام کا اس په سیستم. په دویم سیستم کې د سی جی اس په سیستم کې د قوې واحد ډاین ده. او ډاین څنګه تعریفولی سي؟ فارمولې په اساس باندې اف مساوي کېږي له ام ضرب د ا سره. ډاین ویلی شو چې یو ډاین د هغه مقدار قوې څخه عبارت ده چې په 1 ګرام کتله باندې عمل وکړي او د 1 سانتي متر پر سکند مربع په اندازه باندې هغې کتلې ته تعجیل ورکړي. د ترلاسه کولو لپاره اف به مساوي سي د کتلې پر ځای باندې د سی جی اس په سیستم کې. سی جی اس په سیستم کې دا معنا سي اوږدوالی کله په دې سیستم کې ترلاسه کېده په سانتي متر د اندازه سي، کتله که ترلاسه کېدله یا د کتلې مفهوم کیف کېدل په ګرام د اندازه سي او وخت په ټولو سیستمونو کې یو شاته ده او پر سکند باندې اندازه کېږي. نو دا چې کتلې ته پکې ضرورت ده نو کتله باید د سی جی اس په سیستم کې په ګرام سره وښودل سي او تعجیل باید پر سانتي متر پر سکند مربع. که چېرته ګرام ضرب د سانتي متر پر سکند مربع یو له بل سره ضرب او تقسیم سي نو واحد به جن ترلاسه سي او ډاین به ترلاسه سي. د سی جی اس په سیستم کې د قوې واحد مو ډاین سو. دریم په یو بل سیستم کې په لوی سیستم کې د ام ټي اس په سیستم کې د قوې واحد د ام ټي اس په سیستم کې د قوې واحد سټن ده او سټن داسې تعریفولی سو د هغه مقدار قوې څخه عبارت ده چې په 1 ټن کتله باندې عمل وکړي او هغې ته د 1 متر پر سکند مربع په اندازه باندې تعجیل ورکړي. څنګه کولی سو له فارمولې څخه نوموړې قوه ترلاسه کړو؟ اف مساوي کېږي له ام همیشه د قوې د ترلاسه کولو لپاره له کتلې سره تعجیل ضرب سي یا ویلی شو چې اف به مساوي سي کتله دې په ټن راته وښودل شي ضرب دی او تعجیل دی متر پر سکند مربع. کله چې سره ضرب سي نو د ضرب حاصل به سټن ورنه ترلاسه شي. نو نتیجه دا شوه چې په دریم سیستم کې یا د ام ټي اس په سیستم کې د قوې واحد عبارت له سټن څخه ده. یو ځل بیا تعریفوم. که چې د هغه مقدار قوې څخه عبارت ده چې په 1 ټن کتله باندې عمل وکړي او هغې ته د 1 متر پر سکند مربع په اندازه باندې تعجیل ورکړي. څلورم هم یو بل سیستم ده او نوموړی سیستم په زیات اندازه په اروپایي هېوادونو کې لکه مثلا برطانیه او فرانسې په دغو هېوادونو کې په زیات اندازه باندې استعمالیږي او هغه هم موږ داسې ښودلی شو چې اف به مساوي سي له ام ضرب د ا سره. په دغه سیستم کې د قوې واحد عبارت د پونډ څخه ده. د پونډ د ترلاسه کولو لپاره موږ څنګه ویلی سو؟ تعریفولی څنګه سو؟ یو پونډ د هغه مقدار قوې څخه عبارت ده چې په 1 لک کتله باندې عمل وکړي او هغه ته د 1 فوټي پر سکند مربع په اندازه باندې تعجیل ورکړل سي.
یا داسې به ووایو چې اف به مساوي سي کتله دې راته په سلک باندې وښودل سي ضرب تعجیل دی په اپی ټي پر سکند مربع کله چې سره ضرب سي ال بي یا لیبره او یا هم پونډ به ورنه ترلاسه شي او ویلی شو چې نوموړي په څلورو واړو سیستمونو کې مو د قوې واحدات تشریح کړل په لنډ ډول باندې یو ځل بیا ویلی شو د ام کا اس په سیستم کې د قوې واحد نیوټن د سی جي اس په سیستم کې د قوې واحد ډاین د ام ټي اس په سیستم کې د قوې واحد یو لوی واحد سټن او د اف اس اس په سیستم کې د قوې واحد مو عبارت له پونډ یا لیبره څخه ده بل راځو له دې څخه وروسته یو بله موضوع مو په همدې برخه کې غیر موازي قوې دي که تاسو چېرته د خپلو کتابونو شپږمه صفحه وګورئ نو په دې برخه کې غیر موازي قوې لرو غیر موازي قوې او یا ورته متلاقي قوې ویل کېږي غیر موازي قوې یا ورته متلاقي قوې وایي غیر موازي قوې یا متلاقي قوې څنګه یې تعریفولی شو دوه یا څو قوې چې مشترکه نقطه ولري عوامل خطونه یې بیل بیل وي عبارت د متلاقي قوو څخه ده او له نامونه هم معلومیږي غیر موازي یعنې دوی دواړه د په خپل منځ کې یو له بل سره موازي نه وي دوی عامل خطونه د په خپل منځ سره موازي نه وي موږ پخوا په تېر درس کې دا ویلي ول چې قوه کولی شو په ویکټورونو سره وښوي هماغه ویکټورونو ته موږ تاسو د قوې ویکټورونه ویل نو که چېرته دوی قوې په همدې شکل باندې موجودې ولې موږ ورته مطلقي قوې ویلی نشو مثلا دې ته د ا قوه وایو او دې ته بیا د بي قوه وایي ځکه دوی دواړه خپل منځ سره موازي دي که تعریف ته چېرته ترتیب ورته ورکول وغواړو نو خو غیر موازي قوې دي نو غیر موازي قوې بیا ویلی شو چې د هغو قوو څخه عبارت ده چې دوی په خپل منځ کې یو له بل سره مشترکه نقطه ولري او عامل خطونه یې بیل بیل د مثال په ډول باندې په دې جسم باندې دوی قوې موجودې تر څو پورې ښه وپوهېږو چې غیر موازي قوې به هم څه شی وي یوه قوه په همدغه امتداد باندې موجوده ده د اف یو قوه بله قوه په همدغه امتداد باندې موجوده ده دې ته د اف دوه قوې ویل کېږي نو قوې ورپکې دوه سولې او نوموړي دواړه قوې په خپل منځ کې یوه مشترکه نقطه لري دا یې مشترکه نقطه سول همدغه قوو ته غیر موازي یا ورته متلاقي قوې ویل کېږي یا که په دې ډول باندې موږ تاسو چېرته عامل خطونه درلودل یا د دوی د امتداد څخه مشترکه نقطه ترلاسه په لحاظه موږ تاسو ورته غیر موازي قوې ویلی شو یو بل شکل هم په نظر کې نیسو بالفرض که داسې پوښتنه وسي چې دا مو د یو وکتوریا ورته اف یو وایي د اف یو قوه بله قوه مو همدلته موجوده وي دې ته د اف دوه قوه وایي په مقدار او په زاویه باندې یو بحث نه کوو که چېرته پوښتنه وکړي چې نوموړي دواړه قوې په خپل منځ کې غیر موازي یا مطلقي قوې بلل کېدلی شي او که نه جواب به مو هو وي ځکه که چېرته دوی ته امتداد ورکړو نو په خپل منځ کې به یوه مشترکه نقطه ترلاسه شي داسې به یوه مشترکه نقطه ترلاسه او چې د دوی د امتداد څخه مشترک نقطه ترلاسه شو هم موږ ورته غیر موازي قوې یا ورته متلاقي قوې ویلی شو غیر موازي قوې مو وپېژندلې دا چې موضوع باید ردیف ولري د یو ترتیب له مخې موږ باید مخکې ولاړ شو نو د دې لپاره محصله قوه تعریفوو موږ به محصله قوه څه ډول تعریف کړو او د محصلې قوې مفهوم څه شی ده محصله قوه د قوو په ترکیب کې یوازینۍ قوې نه بلکې د قوو په ترکیب کې یوه مهمه قوه مو محصله قوه ده څنګه یې تعریفولی شو د دوو یا څو قوو وکتوري مجموعې ته محصله قوه ویل کېږي موږ به همیشه یعنې زده کوونکي دې همیشه د دې فکر نه کوي چې که دوه یا څو غیر موازي قوې موجودې وي نو د دوی د مجموعې سره د محصله قوه مساوي سي دا فکر باید د یو شاګرد سره موجود نه وي داسې فکر باید تاسو ونه لرئ بلکې د هغوی وکتوري مجموعه دا چې وکتوري مجموعه څه ډول ده نو لاندني درس ته په تفصیل سره فکر وکوئ تاسو ته به په خپله باندې نوموړې پوښتنه جواب سي تعریف مو داسې وکول چې محصله قوه د دوو یا څو قوو وکتوري مجموعې ته محصله قوه ویل کېږي او عموما محصله قوه پر آر سره ښودل کېږي نو که آر چېرته لیکل سوی موږ وایو چې دوه او یا څو قوې په خپل منځ کې سره جمع سوي دي خو په کوم ډول باندې په وکتوري ډول باندې بلکې په مستقیم ډول باندې د هغوی د مجموعې څخه نه ترلاسه کوو یا ممکن داسې تاسو ته لیکل سوي وي چې سیګما اف سیګما اف آی کله چې انډکس شروع له یو څخه او تر انه پورې نو دا یې د اف یو قوه دا به اف دوه قوه اف درې قوې او داسې په همدغه
امتداد یا داسې نور. دا مو محصله قوه او د دې تعریف مو وپېژنئ. اوس مهمه خبره دا ده چې کله محصله قوه وپېژندل د محصلې قوې ترلاسه کول به څنګه ویلی شو یا څه ډول موږ کولی شو محصله قوه ترلاسه کړو. د محصلې قوې د پیدا کولو لپاره په اوومه صفحه کتاب کې که تاسو چېرته وګورئ سته په دوو طریقو سره کولی شو موږ محصله قوه په اسانۍ سره ترلاسه کړو. یو له هغې څخه اوله طریقه د محصلې قوې پیدا کول د انتقال په طریقه. ښه ورته فکر وکوئ سته د محصلې قوې پیدا کول د انتقال په طریقه باندې زه په لنډ ډول باندې د محصلې قوې د پیدا کولو د انتقال طریقه درته وایم، تاسو به ورته فکر وکوئ سته. که چېرته دوه یا څو قوې موجودې وي نوموړې دواړه قوې په خپل منځ کې داسې ترکیبه و چې یوه قوه یې په خپل حال باندې پرېږدو، دویمه قوه یا دویم وکتور اول وکتور ته داسې انتقالوو چې مبدا یې د اول وکتور په انجام باندې منطبق سي. له هغه څخه وروسته که چېرته نور وکتورونه موجود و هم یو پر بل باندې په همدغه ډول باندې تطبیقوو او اخرنۍ خبره پکې دا ده چې محصله یې ترلاسه سي چې د لومړني وکتور مبدا به د اخرني وکتور د انجام سره وصل کړو. دې ته یې محصله قوه ویل کېږي. د مثال په ډول باندې دې ته د اف یو قوه ویل کېږي، یوه بله دویمه قوه مو دلته د اف دوه قوه پرته ده، دا د اف دوه قوه. که دغه اوله قوه موږ په خپل حال باندې ولرو د اف یو قوه، دا دویمه قوه به دې قوې ته مساوي او موازي انتقال کو. مهمه خبره پکې دا ده چې د دویمې قوې مبدا باید د اولې قوې په انجام باندې منطبقه سي. کله چې دا منطبق شول له دې نه وروسته اوس د محصلې قوې پیدا کولو لپاره به د اولنۍ قوې مبدا د اخرنۍ قوې د انجام سره وصل او همدې ته مو کومه قوه ویل کېږي؟ آر یا محصله قوه. او همدغه محصله قوه موږ د انتقال په طریقه باندې پیدا. دویمه یوه بله طریقه هم لري او هغې ته د متوازی الاضلاع طریقه ویل کېږي. دویم د متوازی اضلاع په طریقه د محصله قوې پیدا کول. دا څنګه کولی شو؟ د دې د ترلاسه کولو لپاره داسې کوو چې که دوه یا څو قوې یا وکتورونه موجود وي نو دوی دواړه په خپل منځ کې یو له بل سره داسې ترکیبوو چې مبداوې به په خپل منځ کې یو پر بل باندې منطبق سي. له هغه څخه وروسته د هر وکتور څخه د بل وکتور سره مساوي موازي خطونه رسمو. په کومه نقطه کې چې دواړو خطونو سره قطع کړ همدغه تقاطع نقطه به راواخلو او د وکتورونو د مبدا سره به یې وصل کړو. کله چې مو وصل کړ همدې ته محصله قوه ویل کېږي. مثلا دا د اف یو قوه ده او دا د اف دوه قوه ده. دا دواړه قوې اوس په خپل منځ کې یو له بله سره په یو جسم باندې عمل کوي. دا خو مو ویلې چې غیر موازي قوې دي. کله چې مو غیر موازي قوې وویلې نو محصله قوه یې ورنه ترلاسه کولی شو. نو د متوازي اضلاع په طریقه باندې د دې قوې د محصلې قوې د ترلاسه کولو لپاره به داسې وکړو چې یوه قوه مو راواخیستله د اف یو قوه مو همدلته را انتقال کړله. د وکتورونو انتقال تاسو مخکې لوستی. د اف دوه قوه د اف دوه قوه همدلته په دې ډول باندې مساوي و موازي را انتقالوو. مهمه خبره پکې دا ده چې د دواړو وکتورونو مبداوې دي په خپل منځ کې یو پر بل باندې منطبق سي. له دې څخه وروسته داسې کوو چې د اولې قوې د انجام څخه د دویمې قوې سره مساوي او موازي خط رسموو په همدې ډول باندې، او د دویمې قوې څخه د انجام څخه بیا د لومړنۍ قوې د سره یو موازي او مساوي خط رسموو. کله چې دواړه خطونه رسم کړل د دواړو خطونو د تقاطع نقطې ته داسې خطونه رسموو او دغه تقاطع نقطه یې راخو د مبدا سره وصل کوو. کله چې وصل کړ یو وکتور به ځینې ترلاسه سي او همدغه وکتور ته آر یا محصله قوه ویلی شو. او په همدې ډول باندې مهمه خبره یوه پکې دا کېدلی شي چې موږ ضرور نه ګڼو چې قوې د قوو مجموعه دي د محصلې سره مساوي سي، ځکه دا به اوس په دغې قاعده کې معلومه سي. په دې برخه کې یوه بله مهمه موضوع وایو. تاسو به په ډول باندې متوجه یاست د کتاب په 8مه صفحه کې قاعده موجوده.
په قاعده کې ویلی شو چې د محصلې قوې د پیدا کولو لپاره یوازې ضرور دا نه ده چې د قوې مقدار د په نظر کې ونیسو بلکې یو بل کمیت هم یو مهم رول لري چې تر څو پورې په محصله قوه باندې اثر اچولی شي معنا دا د هغې د مقدار په کموالي زیاتوالي سره محصله قوه کمه او زیاته کېږي او هغه فکتور اوس موږ افاده کولی شو یا یې په نظر کې نیولی شو مثلا یو خو که چیرته دا یو وکتور یا یوه قوه وي او دا مو یوه بله قوه وي دې ته د اف یو قوه وایو دې ته د اف دوه قوه وایو چې متوازي العضلات طریقه مو اوس زده کړه موږ کولی شو دې دواړو قوو په خپل منځ کې یو له بله سره محصله قوه ترلاسه کړو د محصلې قوې ترلاسه کولو څخه به وګورو چې دا مو آر د محصله قوه شوه خو که دا وکتورونه زیات سي معنا دا ده د قوو مقدار مو ډیر سي حتمي ده چې محصله به هم ورسره څه ډول کېږي اضافه کېږي مثلا د اف یو قوه مو تر دې امتداده پورې ورسېده او د اف دوه قوه مو تر دې امتداده پورې ورسېده که اوس چیرته پوښتنه وشي چې تاسو په دې صورت کې محصله قوه پیدا کړئ نو حتمي ده چې د آر یو څخه اوس چې موږ کومه محصله پیدا کوو دې مقدار به ورمه څه ډول وي زیات وي بیا یو ځل د متوازي العضلات په طریقه او دې قوې ته محصله قوه ویل کېږي خو د آر دوه قوه ویل کېږي ښه اوس راځو دغه مفهوم په دې شکل کې لیکل سوی دی څنګه افاده کولی شو د اف یو د قوې څخه د اف یو زبر قوه لویه شوه او همدارنګه ورسره د اف دوه قوې څخه د اف دوه زبر قوه له دې ځای نه ونیسه تر دې ځایه پورې دا قوه مو لویه شوه نو نتیجه دا شوله چې د آر یو محصلې څخه هم آر دوه محصله لویه شوه نو په همدغه قاعده کې موږ اوس دا تشریح کوو دغه مفهوم ته رسیږو چې د قوو مقدار د محصلې د مقدار سره مستقیم ارتباط لري په هر اندازه چې د قوې مقدار ډیری په همغه اندازه باندې محصله هم ډیری او په هر اندازه چې د قوې مقدار کمی په همغه اندازه باندې محصله هم کمی یو دویم مفهوم یې څنګه افاده کولی شو دویم محصله قوه د قوو ترمنځ د زاویو سره رابطه لري داسې څه ډول رابطه لري دا رابطه موږ تاسو په شکل کې پېژنو تر څو پورې ښه ورباندې وپوهېږو مثلا دوې عینې قوې په نظر کې نیسو یو ډول قوې دا د اف یو قوه سوه دا یې د اف دوه قوه سوله همدغه قوې راخو د دغو قوو مقدار د نه کمیږي او نه د هم اضافه کېږي دا یې د اف دوه قوه دا یې د اف یو قوه یوازې په مابین باندې زاویه تغییر کوو او همدارنګه دغه قوې راخو نه یې مقدار کموو او نه یې زیاتوو دا یې د اف یو قوه دا یې د اف دوه قوه دا درې واړه شکلونه د ا شکل د بي شکل او د سی شکل په خپل منځ کې یو له بله سره یوازې د زاویې په اندازه باندې تفاوت لري یا فرق لري که دې زاویې ته موږ تاسو د الفا یو زاویه ووایو دې نوي درجې زاویې ته د الفا دوه زاویه ووایو او دې زاویې ته بیا د الفا درې زاویه ووایو نو معلومه به شي چې د الفا یو زاویه کوچنۍ ده له الفا دوه څخه او د الفا دوه زاویه بیا کوچنۍ ده له الفا درې څخه دا خو مو وپېژندل واوړو چې په محصله باندې کار وکړو او دا اوس راته معلومه شي چې آیا نوموړې محصلې مو کمې دي او یا هم زیات د محصلې د ترلاسه کولو لپاره د متوازي العضلات طریقه مو زده کړې ده او اسانه ده څنګه کولی شو محصله یې پیدا کړو دې ته ویل کېږي د آر یو محصله همدغه قوې دي خو زاویې یې لو سوې ده محصله یې څنګه پیدا کولی شو د متوازي العضلات طریقه دې ته ویل کېږي د آر دوه محصله او همدغه قوې دي خو زاویه یې لویه سوې ده څنګه کولی شو محصله یې پیدا کړو د محصلې د پیدا کولو یا د ترلاسه کولو لپاره د متوازي العضلات ترکیب څخه کار اخلو دې ته ویل کېږي آر درې محصله نو په شکل کې تاسو وګورئ د آر یو محصله دا خط وکتور لوی ده د آر دوه څخه او د آر دوه محصله لوی ده د آر درې څخه نتیجه به دا شي چې د آر یو محصله لویه شوه د آر دوه محصلې څخه او دا بیا لویه شوه د آر درې محصلې څخه نتیجه دا شوله
په هره اندازه چې د دوو قوو په مابین باندې زاویه لویږي په هماغه اندازه باندې محصله کمیږي. په هر اندازه چې د دوو قوو په مابین باندې زاویه کمیږي په هماغه اندازه باندې محصله لویږي. معنا او مفهوم دواړه اوس دا شول چې د قوو مقدار د محصلې سره مستقیما ارتباط لري، په زیاتوالي سره زیات او په کمیدو سره کمیږي، او د زاویې مقدار بیا د محصلې سره معکوسه رابطه لري. د زاویې په لویوالي سره محصله کمه او د زاویې په کموالي سره بیا محصله ډیریږي. او د نن ورځې درس مو تر همدغه ځایه پورې ول. هیله او امید ده چې نوموړي درس څخه به تاسو پوره استفاده کړې.